امام ابو داود رحمه الله یو پیرا نشته کې سفر کولو نو د دوران کې وته پرنجي رالو وته چې رالو الحمدلله دا ویل ځکه چاله چې پرنجي ورشي دی به الحمدلله او څوک چې واوري دی به يرحمك الله بیا به دی چا چې پرنجي کړي دی په دې جواب کې وته وی چې يرحمك الله دا ټول دعاګانې دي دوی الحمدلله ټول تعریفونه الله لره او شکریا ادا کړه ځکه دې پرنجي په وخت کې د انسان دا شکل دا بدل غونډ شي دا واپس الله پاک برابر کی نو د دې د وجنه په شکریا کې الحمدلله ویل پکار بیا چې کله دې الحمدلله وای نو دا کم کس چې واوري دې بوته يرحمك الله وای الله دې پتا رحم وکړي دې بوته دې نه جواب ورکړي يهديكم الله دې بول دې نه جواب ورکړي يهديكم الله الله تعالی هدایت درکړي تعالی دې الله هدایت ټول دعاګانې نو دغه شان دی په گشته کې روانو پرنجي ول رالو الحمدلله خواږي بل گشته تیرېدل هغه وتيرحمك الله نو اخو تیر شوله دغه په کارو چې دوته يهديكم الله ویلې د دې گشته روانه او غم روانه تیر وته د چې سر ته ورسېدو بل گشته وکړه په یو درهم باندې او واپس پسې رالو آلته وته وی يهديكم الله د شپې خوبینی وی ابو داود ته د مبارکي وي په یو درهم باندې د الله نه جنت واغستو یا وګټل تاسو دې ته سوچ وکړئ د دنیا زمکه څومره قیمتي ده د دنیا د ځایونو به هم د چالت په زرګاو روپۍ پټونه دي یا د دینه بګران هم نو د دنیا زمکه دومره قیمتي ده وس کې سره ټول دنیا راواخلي د ټول دنیا زمکه راوالي څه چې په دې کې ټول دنیا غونډه راواخلي او په جنت کې په یو پټ ځای اخلي یو پټ څه کې 1 انچ اخلي کنه هم په نشي اغسته خو چون کې دلته یو درهم باندې گشته کول او تل اول تل یعنی هغه پاغي باندې الله پاک ولا سور کړ غون روغ جنتی ولې ورکړ نو دوه په دین او په شریعت باندې چې څوک عمل کوي قران حدیث باندې چې څوک عمل کوي الله پاک وته دومره غټ انعامات ورکوي په معمولی کارونه باندې